سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته دلته موجود پښتني افغانان پیغلې ښځې سړي چې څومره م یاست ټولو ته سلامونه احترامونه. تاسو د خدای آباد لري. اول خو دا یو ډیر لوی کار تاسو کړی دی. امید صاحب چې د یو ستر په افغانیزم باندې قربان شهید تلین مو را جوړ کړی دی. دا باید یو روایت وګرځي چې داسې شهیدان، داسې افغانان چې د وطن د پاللو دپاره خپله ککرۍ لکه د غنم په خپله خاوره کې کري. ستر شهید ډاکټر نجیب الله ته د هغه په اتویستم تلین د عقیدت او د مینې ګلونه وړاندې کوم. نن غالبا دوی موضوع دي، وطنفال فکر او آینده تګلاره. نو اوله خبره خو ډیره واضح ده چې د وطن فکر ساتل د هر کمپال د ژوند یوه کلتوري او ژوندی تخلیق دی. انسان چې پر کومه مځکه چیرې چې هم دی وزیږي، چیرې چې هم دغسې هغه که یو هغه د هغه ځای ته چې کوم دی د زده وطني بڼه دته ورښکاره سي. که څه هم هغه په یو کوچنۍ کوټه کې، کور کې، کلي کې یا بشپړه وطن وي، وطن پالنه یو ژوندی عمل دی، یو ژوندی شی دی. دا وطن پالنه موږ ته له نیکه څخه پلار نو دلته زموږ وطن ته چې هر څوک پردي راغلي دي، موږ هډونه ورمات کړي دي، یا چې پردي راغلي دي زموږ هډونه یې رامات کړي دي. خو په هر صورت موږ دا خاوره چاته نه ده پاتې سوې. موږ که د چا هډونه مات کړي دي، که چا هډونه رامات کړي دي، موږ په خپله خاوره پاتې یو. موږ خاوره چاته نه ده وربخښلې، نه مو چاته ورکړې ده. داسې د وطن پالنې دپاره موږ په تاریخ کې تشهیر هم کړی دی. له اولې ورځې بیا تر نن ورځې پورې په دغه تسلسل کې یوه دوره د شهید ډاکټر نجیب الله هم ده. که څه هم موږ د ډاکټر صاحب د واکمنۍ د وخت شاهدان نه یو، موږ نه دي لیدلي چې د ډاکټر نجیب غوندې یو سرښندونکی انسان چې خپل وطن خپله وطن دوستي چې کومه وله، هغه یې په داسې صورت ښکاره کړله چې له خپل وطن یې په هېڅ صورت نه پرېږدو. که څه هم دنیا ټوله په دې ورته تیاره وه، هر چا ورته دا حال اول را رسولی و چې وطن پرېږده، خو د یو هوډمن پښتون، د یو لوی افغان وطن ولسمشر یا واکمن انسان باید هم داسې وي چې وطن مور بولي او خپله مور و هېڅ چاته نه پرېږدي. داسې دغه نظریه هر افغان لري چې وطن مور ده. خو متاسفانه چې په موږ افغانانو کې اوږده د جنګ یو دومره اوږده لړۍ روانه ده او لا تر اوسه لا را شروع ده او لا روانه ده چې د ختمېدو نوم نه اخلي. په دې دومره اوږد جنګ کې موږ یو بل باندې باور کول چې کوم دی دا موږ له لاسه ورکړ. موږ اوس پر یو بل باندې باور نه کوو، بلکې باور څه چې موږ په یو بل باندې د غدارۍ تورونه لګوو. خو د وطن او قام مینه د هر افغان په وینه کې ژوند کوي. ډاکټر نجیب الله شهید په هکله لیکل سوي کتاب وطن یا کفن موږ ته په اوسني وخت کې ډیر څه د وطن دوستۍ په هکله راکوي. ولې چې ډاکټر صاحب نجیب الله د وطن دوستۍ زه به بیا ووایم چې یو ډیر لوی مثال و. او بل د ډاکټر نجیب الله جرګې او سیمینارز که مطالعه سي، د هرې خبرې سره د وطن دوستۍ توری خامخا اورېدل کېږي د ډاکټر صاحب. موږ که خالي د ډاکټر نجیب الله شهید د وطن دوستۍ دا یو عمل راواخلو چې پر وطن سر ورکول افغانیت دی، بیا به نه افغانستان غلام سي او نه به افغانان بیا وطن پرېږدي. د ډاکټر صاحب په دار زړول موږ افغانانو ته کوم پیغام راکړی دی، یا چا چې دا کار وکړي هغو افغان دښمني چې کومه چا په سر واخیستله هغه کوم پیغام راکوي. ګوره د ډاکټر صاحب د وطن پالنې مثالونه ډیر دي.
چې خالي دغه یو مثال یې عملي کړو، ټولې ستونزې به د افغانانو د وطن د خپلواکۍ د ساتلو دپاره به زموږ تقریبا مسلې چې کومې دي دا به خلاصې سي. لکه ډاکټر صاحب به هیڅ یو افغان باندې شک نه کولو، هغه هر افغان ته دا ویل چې دا افغان چې کوم دی دا افغان پال یا وطن پال یې، ته هیچ چاته دا نه ویل چې ته په افغانیزم کې خنډ یې یا ته کامپال او افغان پال نه یې، بلکې نارې به ور وهلې چې راسئ افغانانو چې خپل کور جوړ کړو. او څوک چې راله دلته چې زموږ لوی شهید په دار وځړاوه، دا د افغانستان او د افغانانو دپاره یو ازرائیل و. موږ د ازرائیلو ته کومه لاره نیسو، موږ څه په کوو، دا په موږ تاسو باندې پاته ده چې موږ څه کوو. بله د راتلونکي چې کومه لاره ده، یا موږ پښتانه یا افغانان چې کوم دي هغه راتلونکی تګلاره باید څه وي. زما خپل نظر دی، دلته ملګري ډېر پوهان ډېر عالمان خلک ناست دي، زه به دا ویم چې پر هیڅ یو افغان به شک نه کوو. مطلب که موږ دلته د ډاکټر نجیب صاحب تلین مانځو او د هغه خبرې موږ مطلب دا دی چې د چې کوم په کومه لاره باندې سر ورکړی دی، په کومه لاره باندې چې د خپل هر څه قربان کړي دي، هغه لاره باید تعقیب سي، هغه لاره باید په رڼا کې پاته سي، هغه لاره باندې باید افغانان ولاړ سي. نو موږ به په هیڅ یو افغان باندې شک نه کوو چې دا وطن پال دی یا نه دی، بلکې هر افغان به وطنوال ګڼو چې هر کله شک ختم سو موږ به پر قراره یو. موږ هر وخت د بل په خوله پر افغانانو شک کړی دی، د دې دغه نتیجه سي چې موږ وطن د لاسه ورکړو او هر وخت د بل چا په جنگ خلک راځي، موږ تاسو په یو بل باندې بې باوره کوي او په دا رنګه طریقه موږ وطن په وار له لاسه ورکړی دی. هغه په دې چې اوسني وخت کې افغانستان او افغانان تر هر څه مقدس. موږ باید په افغانانو هم باور وکړو، هم ورته ووایو، هم د ډاکټر نجیب خبره چې دوی را خپل کو چې راسئ تاسو افغانان یاست، دا وطن ستاسو دی، دا کور تاسو دی، تاسو تر هر چیش مقدس یاست. که اوسني افغانستان واکمنان که هر څوک دي، موږ باید د پردیو په خوښه باندې غدار نه ګړو او نه به دا اوسني واکمنان چې کوم دي دغو ته دا اجازه ورکوو چې دوی د بل چا په خوله باندې افغانان غداران وبولي. هله به موږ د یووالي یو ډګر ته وځو. پښتانه یو اصطلاح کاری نه وایي چې که زه وایم ته او ته وایې چې ته یې، نو بیا به هم ته یې هم به زه یم، او که چیرې زه وایم چې زه یم او ته وایې چې زه یم، نو بیا به نه زه یم نه به ته یې. نو دا یو ډېر ښه مثال دی، ډېره ښه اصطلاح ده چې پښتانه یې کاروي. هم داسې ده که موږ به په مجموعي توګه وطن ساتو، موږ به په یووالي موږ به یو بل ته لاسونه ورکو، بیا به وطن ساتو. که تا د ځان کیسه روانه که ما د ځان کیسه روانه که، بیا به هم ته له منځه ځې او هم به زه له منځه ځم. وطن پالنه دا ده چې افغانستان به تر هر څه مقدس ګڼو. د افغانستان استقلال، ارضي تمامیت، جغرافیایي موقعیت تر هر څه غښتلی ساتو او هر افغان ته به د افغانستان په جوړونه کې خوښه ورکوو. خپل افغانان به په غېږ کې نیول، خپل افغانانو ته غېږه هوارول، خپلو افغانانو ته دا خپل ځان ورخپلول چې زه او ته یو او په غېږ کې رانیول، دا افغانیت دی. واکمني چې هر څوک کوي خپله خوښه بې نه وي، که افغانستان چلو، که وطن ساتو، که هر څوک په افغانستان کې واکمن کېږي هغه به په خپلې خوښې مطابق باندې افغانستان نه چلی. کنې دا رنګه موږ پرمختللې نړۍ سره تګ نسو کوی چې زه واکمن یم اوس به زه افغانستان په خپله خوښه چلوم، سبا بل واکمن دی هغه به افغانستان په خپله خوښه چلوي. لکه تر دا اوسه چې راغلي دي، دا رنګه به د افغانستان استقلال هر وخت په خطره کې وي. دا رنګه به موږ د ډاکټر نجیب الله شهید رنګ شهادتونه، هغه رنګ سرونه به موږ ورکوو. لا به دا لړۍ روانه وي او اوس هم دا لړۍ روان ده. هیڅ چیرې دا دغه نه ده درېدلې چې موږ اوس په کوم مقام ولاړ وو او څنګه یو، بلکې موږ له نورو پرمختللو نړۍ څخه پر شا راغلي یو، خو موږ پرمختګ نه ده کړی. خو بیا هم
دلته تاسو ناست یاست، ټکنیکل مسلې هم دي. د یو داسې لوی انسان د تلین ورځ ده چې بیخي موږ څومره په ده باندې خبرې وکړو، او زه داسې هغه تر تاسو ناستو ټولو ځان دومره پوهه نه بولم چې د یو داسې لوی شهید دغه چې کوم دی هغه د هغه په باره کې څه ویلو یا د هغه قربانیانو بیانولو زه د هغه حق پوره کړم، د هغه چې پر وطن پر خاوره پر خلکو باندې څومره حق دی. خو بیا هم ډاکټر نجیب الله ته دی هغه لوی سفر، هغه ابدي ژوند ښکلی سي، خو دلته پاته موږ او تاسې چې یو کوم چې د ده لاره تعقیبو، دلته هیله ناسته ده چې که څه هم د یو پلار کمی خو څوک نسي پوره کوی، خو دا یو لویه خبره وي چې د وطن یو داسې څوک چې ستا پلار وي او هغه د ټول وطن د پالنې، هغه د خپل ټول وطن واکمن وي او د هر افغان د ساتلو ذمه یې د خپل اولاد ترڅنګ د ټول افغان د ساتلو ذمه اخیستې وي، او په هغه ذمهواري کې دومره پراخ، دومره سوچه، دومره سپېڅلی پاته وي چې سر ورکوي خو پر شا نه ځي. داسې خلک بیا د ټول ملت وي، داسې خلک بیا د ټول وطن وي. نو موږ ملت ټول په داسې شهیدانو باندې ویاړو، او دا هیله مو هم دا ده، او موږ خپل کوشش هم کوو، او نورو ځوانانو پیغلو ته هم دا هیله مو وي، هم دا په دې پیغام سره ورځو چې باید وطن وساتو. وطن په اوسني وخت کې د علم له لارې په افغانیت باندې، په پښتونواله باندې، او د خپل وطن په تاریخ، په تیر، په اوس، په وچو، په تندو، څوک راغلي دي څوک تللي دي، چا مو سر پرې کوي، چا مو ډبرې جوړې، چا مو وسایل جوړه، په دې به ځان پوه، په دې به سر خلاصو، هله وطن ساتلی سو. کنې وطن ساتل د سر په بدل کږي، او هغه موږ ته هغه رنګه مثالونه اتلان پراته دي چې دوی څرنګه د سر په بدل وطن ساتلی د موږ به هم ورته تیار یو خپل وطن ساتلو ته. نو بیا هم وخت مناخم امید ستا هیله او اشنا او دلته ټولو ملګرو ته بیا هم د دوی مننه کوو چې ناستې د یو لوی شهید په باره کې معلومات حاصلوي، او د خلکو سره چې د کم د خلکو رای دی هغه اوري، او خپل شهید ته یو لوی عقیدت وربښي. بیا هم مننه. خیر اوسه.